یو سړی دی لوی دشمن دی او د سړی زوی کیږي نه بالکل. سل کرتی یو ټکی ووایا الله الصمد قل هو الله احد ورپسې الله الصمد سل کرتی ووایا او داغه طرف ته چوف کا. سلويخت ورځ دا وظیفه وکړه، سلويختم ورځ ګوره سړی به پخپل راشي او استاد دوست به جوړ شي، استاقپو ته براشي. د دنیا روزگار دی خراب ته او نه چلیږي، روزگار دی خراب او نه چلیږي. ار مانزه پسې یا رحیم او یا کریم او یا رحیم او یا کریم سلسل کرته وایا. سلويخت ورځ دا وظیفه وکړه ته وګوره چې ستا روزگار څنګه کی. اکم مرض دی چې داغه علاج په قران کې نشته.